خوشحال سادات تازه د خپلې وظیفې، وطن او اشرف غني په اړه څه ویلي، په دې ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو پخیر. سعادت د وطن د هرې دروازې پیرهداري زما لپاره ویاړ ده. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې د ملي تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سادات وایي، زه د افغانستان عسکر یم او هر مسؤلیت چې راسپارل کیږي په پوره دیانت سره یې سرته رسوم. هغه تازه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، ماته د افغانستان خلک او د دې خاورې عزت مهم دی. د دې وطن د هرې دروازې پیرهداري خپل ویاړ بولم. د ښاغلي سادات په خبره ژمنه مې ده چې د عامه ساتنې پولیس به د ملي او نړیوالو پانګوالو لپاره د اعتماد سمبول وګرځوم. هغه زیاته کړې، د خصوصي سکتور او ټولګټو تاسیساتو د امنیت ترڅنګ د سترو ملي پروژو د تطبیق لپاره خوندي فضا رامنځته کول مې لومړیتوب دی. د عامه ساتنې قوه به د باور او مسلکیتوب سمبول جوړ شي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې جارې.